کله په کور کې بچی پیدا کیږي کله کله زنانو د پاره ډېر لوی مشکل یې بیا پریشانی چې اپریشن دی که غیر اپریشن دی لازم هسپتالو والا خدا سبحان الله الله به ډېره لویه پوښتنه وکړي دا زموږ ډاکټران چې ته ورسې دغه چې کوم هغه ډیلیوري کیسونه دي د زنانې د بچي کیسونه دي علیحده په هسپتالو کې ناست دي لازمي دا ستا خور یا لور یا کوروالا بچی نارمل دی دی وی خامخا به اپریشن ورکوي ولې اپریشن ورکوي دا خو جوړ او روغ دی دا خو روغه ده یا خطره ده دس خطره کوي یا به دواړه مري یا به یو مري بیا مړ ذمواره نه وي دلته هغه خاوند یا پلار یا ورور په کپ اخته دی چې یاره څه وکړمه ډاکټران راته وویله دونه لوی مشکل دی ما دسخط ورکړي وی ورسه اپریشن چې دی هغه وکړه دسخط ورکړي ورسه وی اپریشن چې دی هغه وکړه او بیا چې اپریشن ور وکړي ما سوا له دې خالص په دې خاطر چې څه شی وکړلو دا چم یې وکړي چې د خپلو روپۍ دپاره او د خپل پیس دپاره دغه کار چې دی هغه وکړي دا په دې هسپتالو کې عامه خبره ده اوس یو هسپتال به جنې وباسو نن 90% 90% نن 90% دا مسله را روانه ده چې ډاکټر لره ورسي هغه وایي لازمي دا خپلې بچي ته اپریشن ور وکړه که نه نو بیا به ته له ما ګیله نه کوي او بیا راولاړ سي دغه بچي در په در کې خانه یې ور خراب پکړي او عجبه دا ده کله کله داسې هم پیښه سوي چې دغه هسپتال کې هلکان سته شناخته دا لته مطلب هغه د اپریشن تیټر کې ورسره یا د ډاکټر سره یا پلانۍ هغه په خپله دا وایي نارمل کیس ولو خالص د روپۍ دپاره اپریشن وکړي بیا ته ډاکټر ته ووایي ورته یاره ته د خدای دپاره زما سره دونه ناجایزه مه کوه ته ستا 10,000 روپۍ پیس دی ستا 100,000 روپۍ پیس دی ستا 100,000 بجایه به زه 50,000 درکړم اپریشن مه کوه ډاکټر څه ورته وایي بس ټیک ته صحیح ده راکه 50,000 روپۍ راکه زه به ستا و بچي یا کوروالا و لور و خور ته اپریشن چې دی هغه نه ورکوم نو بیا چې تا پیسې ورکړې هغه اپریشن چې دی هغه ختم شي یو هسپتال له ورسه هغه وایي اپریشن بل هسپتال لره ورسه هغه وایي اپریشن بل لره ورسه هغه وایي اپریشن دی بل یې ولري چې ورسې هغه ستا شناخته دی ملګری دی قریب دی عزیز دی نه اپریشن نه غواړي ما خطا نه وشي دا ډاکټران دي خطا باسي اوس په دې خبره باندې د دې ډاکټرانو سره به الله پاک ډېر لوی حساب او ډېر لوی کتاب وکړي او ډېره لویه ورځ به دې خلکو ته ګوري ګوره ما د خپلې ښځې بیا د ما بنګړۍ کړه او غاړګۍ خرڅ کړه ما علاج وکړي او ظالمه تا د خپل هسپتال د چارجز دپاره د هغه د روپۍ دپاره تا پر ما دونه لویه ورځ کېښوله دا په دغه هسپتالو کې سیول سرکاري هسپتال ورسې هغه بیا اپریشن نه درکوي هغه وایي اپریشن ګران کار دی دغسې بیا الله پاک پیدا کړي ګوره هغو ته خو بیا تنخوا میلاویږي پر دا باندې شی نه میلاویږي او نو چې کله د چا په کور کې بچی پیدا کېدی اول وار سوره یاسین ورباندې ووایست علما فرمایي د دې یاسین په برکت به الله دا بچی پیدا کېده اسانه کړي بچی دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی دا خبره نه ده که په آیت الکرسي باندې کار کېدلی نو به داسې سوي دا خبره نه ده کم سړی چې ایمان لري کم سړی چې پر الله او پر رسول ایمان و یقین لري د هغه دپاره دا خبره کافي ده چې ایمان نه لري هغه وایي یاسین وګوره هسپتال وګوره یاره هغه وایي کاروبار وګوره یاسین وګوره نه دا ټولې برکتمنې خبرې دي ولې د الله رسول فرمایي چې کله څوک مري تاسو یاسین ورباندې وایاست نو چې کله څوک مري موږ یاسین ورباندې وایي مرګ اسانه کیږي نو تر مرګ دا بله خبره ډېره اسانه ده چې بچی پیدا کیږي هغه الله نشي اسانه کولی